بنده الله پاک ته کوم وخت ډېر نږدې وي نو مولانا صاحب 2 منټه بیان دی نو بنده الله پاک ته کوم وخت ډېر نږدې وي نو دا د ویډیو مخکې د ثواب پرېت مخکې ملګرو سره شیر کې کوي نو ما سره کمنټ کې ماشاءالله وکړي راځي اخر کې بیا خپل پیغام درکړم کم حالت کې الله ته ډېر نږدې ټولو حالتونو کې الله ته د نزدېکت حالت چې دی هغه سجده ده ځکه په ټول وجود کې اشرف او عزتمن اندام چې دی هغه تندې او سر دی او دا مخلوق دا ځمکه یو کمزورې مخلوق دی نو چې سړی یو عزتمن تندې راوالي او په کمزوري مخلوق باندې کیدي په دغه ټیم کې بنده الله ته ډېر نږدې وي دا الله ته د نزدېکت ټیم دی چې کله سجده لګئ سبحان ربی الاعلی پاک دے رب زمو ډیر اوچت دے نو دا سجدی نه دا تندی مر اوچت وای دا حالت الله ته ډیر نږدې دی نو مونږ لکه د کارغه په شان ټونګو سر زر اوچت تب وای زمکه ورله کرن ورک چرتا دې کې کرن دی په دې نه دی پوه چې دا حالت الله ته څومره خوښ دی چې د سجدی په حالت کې زه الله ته می تندې لګولې او ناری وخم چې سبحان ربی الاعلی دا ځکه الله ته خوښ دی چې کله الله د بنده نه خفه شي نو الله ورسره څه کوي څه نعمت دی نه الله علي لکه سړي ته به څنګه پته لګي چې ما نه الله رضا دی او ما نه الله خفه دی چې کله د بنده نه الله خفه شي کور تینا علی نا گاڑے تینا علی نا جیداد نه اخلاص کی نا بیماری پیراولی نا د الله د ناراستیا دلیل خپل بیانونه نو تاسو کتل نو دا معزز خلک دي چې اسلام کې موږ ته سره کاوټ راشي موږ دا خلک موږ پوهه کوي نو ته په هر پکار دی نو اسلام کې سره کاوټ راشي دا مولانا صاحبان موږ پوهه کوي نو د ویډیو کتل ډیر مهرباني زموږ چینل سبسکرایب کړئ په یوټیوب چینل ویډیو ګورئ فیسبوک پیج ویډیو ګورئ نو فیسبوک پیج هم فالو کړئ السلام